دی دا د رومان صاحب زیتون دی وګورئ زیتون دی ماشاءالله ځکه چې بانس دي دا په سیکولر کې دي دا یو بوټی دی دا پاڼې نه کوي دا به دقه شانې تیږي وباسي وځي به زبردست ټیک شو دا راسه ځان لا بیا دغه دي دا ټماټر دی را سره بل دا ټماټر دی بل ملکی بار دا د دې دا بوټه ساين فروټ دی دا خسته ټماټر دی دا او بیا پکې دا هر موسم کې دا رومان صاحب بیا دا را سره یو امرود دی دا چاینا امرود دی ته وایي ارتنده دانی سی بیا را سره کې دا امرود دی دا تک سور امرود دی جوس والا جوس والا دی امرود دی دا را سره نیمبوان دی دا کم نیمبو دی دا چاینا نیمبو دی چاینا पैराडाइज सिटी नौशहरा ने जहां तरक्याती कामों का जाल बिछाकर और बर वक्त तरक्याती कामों की तकमील करके जहां क्लाइंट्स के एतमाद को बुलंदी बख्शी है, वहीं आसान अक़सात में प्लाट हासिल करने वालों के लिए एक और सहूलत मुतारफ करा रही है। जी हाँ, अब आपको माहाना अक़सात जमा कराने के लिए पैराडाइज सिटी नौशहरा जाने की हरगिज जरूरत नहीं, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी एलाइड बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर आप अपनी माहाना अक़सात जमा करा सकते हैं। पैराडाइज सिटी नौशहरा से बैंक चालान फॉर्म हासिल करें। जिद्दत के तकाज़ों के मुताबिक बने आपका हम सफर। शुक्रिया पैराडाइज सिटी नौशहरा। بسم الله الرحمن الرحیم. د پروګرام پښتو پوینټ سره چې تاسو د خپل ملګری تاسو رومان تاسو په درون خدمت کې حاضر یم. خبرونه د همیش په شان ولس خېګړه دا وغه چیز په لوړ پیر شاړی ګټ کې کوم چې د وړي ګرام د پول سره تازه راځي جی ډېر مو د پس پتا زوم پروګرام ګوري جی چونکه منډي تړلې کې سیوا دي موږ د ژوند لک سات وستو د پتا ارشاد پنسي چې کم پلان نرسري ښکاری دي د تازه او ګوجي او ډېر خسته ډېر پروفیشنل بوډي ورته راوړه ماشاءالله او چې کم قیمتي بوټي دي په دې کې موجود دي میوه‌دار ګلونه هر قسم بوټي پکې شته دي نو یو اویرنس ته بل د بوټو موسم هم روان دی موږ هڅه وکړل تراول کوم کې هغه ارشاد بھائی هم دار لګ پیک وکړالو او ډېر ښه پروفیشنل بوټي دي پکې موسم هم د بوټي دی نو چې سونه موږ پښتانه ګوري کده لوړ دي دی او کده حفر دي نو کوشش وکړئ چې د بوټو موسم روان دی میوه‌دار بوټي به لګول هغه بوټي ما لګوي چې کم نقصاني وي کوشش وکړئ چې دا هوا د بار د میوه‌جات بوټي تاسو ولګوئ د لاچین او د شنډول لګ ډډو کې لاچین منا لوي لکه چې دا غیر نور نقصانات هم ډیر کوشش وکړئ چې میوه‌دار بوټي ولګوئ نو نن به د ارشاد بھائی سره خبرې کوم دنه زو او مالک هم دنه دی دا سره خبرې کوم راځي هم سره وسه قدرمنو کتونکو دا وخت مونږ چې کوم ارشاد پنسي نرسري پلانټ هغه ترالو تاسو ماشاءالله په دې ویډیو کې دا بوټیم کتلی په پروګرام په سٹارټ کې په دې ویډیو کې په شارټینګ په تاسو کتلی دا یو اویرنس یو پروګرام دی دا ولس سفاره دا مفهوم دا پروګرام او کوشش تاسو کوئ چونکه دا په جرنل کې لګیا ما مایک نن کار نه کوي بس ممکن نه خو ان شاء الله دا आवाज برسو د خیر سره د سونه پښتانه مونږ ګوري تاسو کوشش وکړئ چې کوم میوه‌دار بوټي دي تاسو نال کې یعنی موسم روان دی او بل ابو هوا هم تاسو خوي دي او بل میوه‌جات بوټي نال کې دا هغه بوټي نه ډډه وکړئ کم چې نقصان دي کوشش وکړئ چې لاچین نال نه کوي ایسته بوټي نال کې کوشش چې تاسو کله تاسو ولسم ګلوري دا وخت ارشاد بھائی موجود دی
او تو ډېره هڅه وکړه او موږ تاسو ته ډېره مبارکي درکوو ارشاد بھائی ډېر مبارک شه زموږ د اړه ان شاء الله عزت وکړي جی ډېر مهرباني ته ورمن بھائی بس داسې ګلر بوټي دي راسره دا مختلف بوټي دي داسې په چې کیمرا بوزه او بده کې هر یو قسم بوټي راسره دی وګورئ دا بوټي دي راسره بیا نور دي پکې ارشاد بھائی دا راته وایي چې د دې بوټي څه نوم دی او د دې قیمت څه دی دا سیکولر پلانټ بوټي دي او د دې مختلف بوټي بارملکیز بوټي دي انپورټ بوټي دي دا بیا پکې دا دي راسره او د دې قیمت څه دی ریټ قیمت د دې خو بس څه قیمت کسٹمر راشي دا خپل پلانټ شوی دی موږ چا سره ریټ باندې لګا نه کوو دا وګوره دا پکې بل قسم بوټي دي زبردست او نو بیا پکې دا بوټي دي راسره دا پکې ځان له بوټي دی ټیک شو بیا پکې دا قسم ځان لري دې ته وګورئ دا نه ټیک شو بیا دې دې څه نوم دی دې ته لهر وای دا بارملکیز بوټي پلانټ زبردست دا پکې ځان له نسل دی ټیک شو او دا پکې بیا ځان له قسمونه دا وګورئ دا دې څه نوم دی او دې زوکم پلانټ دی ته وای دا زوکم کې راځي زوکم بوټو کې دا راځي او مختلف دا بوټي دي سیکولر ان لا سیکولر دا غري کمرو کې څوک دي دا پکې دا قسم نسل دی را سره د دې څه نوم دی ادم په سیکولر کې راځي دام په سیکولر کې راځي او بیا پکې دا قسم نسل دی را سره ټیک شو دام پکې دی بیا پکې دا دی را سره او دا پکې ځان څه نوم دی دام په سیکولر دا کې سیکولر کې راځي دام ځان لري ټیک شو صحیح بیا پکې اور سره دا نسل دی ټیک شو دا پکې ځان لا نسل دی او بیا پکې دا قسم دی دا پکې ځان لري ټیک شو دا ځان لري چې په دې هر یو قسم بوټي بس نمونه لري شمارول هم نشو د دې پته هم لګی دا پکې ځان لا قسم دی جی دا ځان لري جی او وځي ته بس دا مختلف بوټي دي راځه ټماټر دي راځه بارملکیز ټماټر کم دي سلاد ګوره سلاد موږ تاسو په غمله کې وړي وګورئ کتم کو او دا په سلاد په غمله کې تاسو ته ملاوي او بارملکیز چې کم ټماټر دی هغه دا را سره بګی ځان له بوټي راټیک شو دې ته وګوره بیا بګی دا په سیکولر کې دي دا یو بوټي دا پانی نه کې دا بدخشنی تیږي وباسي چې به ټیک شو دا را ځان لا بیا دا غدي دا ټماټر دی را سره بل دا ټماټر دی بارملکیز بار دا د دې دا بوټه ساين فوډ دی دا خسته ټماټر دی دا او بیا بګی دا هر موسم کې هر موسم کې دا ورمن چې بیا دا را سره یو امرود دی دا چاینا امرود دی ته وي ارتین دا دانی سی بیا را سره کې دا امرود دی دا تکسور امرود دی جوس والا جوس والا دی امرود دی دا را سره نیمبوان دی دا کوم نیمبو دی دا چاینا نیمبو دی چاینا او کاغذ والا نیمبو دی هر ټیپ بدانی دي زبردست او دا مالټي دی دا مالټي دی مختلف بیا دا جیل دی را سره او جیل دی کې بوټي دنیا قسم بوټي دا وګوره دی او جیل دی کې بوټي دنیا قسم بوټي دا وګوره دی دا به ځان له بوټي دي دا موزه بهار بوټي دی دا او دا به ځان لدی اوس ګلونو کې روان دي او دا ورمان چې راځه دا نرسري اگر مو تاسو کده شه ماشاءالله ارشاد به را سره دا سره هر یو قسم بوټي به ملاويږي په کوم نومونه تا ته نشو ملایږي دا وګوره دا پرنګ ته وای دا ځان له بوټي دا کوم موسم کې دا هر ټیم کې دا او دا مختلف بوټي دي او کټ بوټي اگر ته وخایا دا بوټي ځان لدی بګي او دا بیا دا بوټي دی را سره څه په دې کې را ساده قسمونه دي شتا قسم او چې څه قسم بوټي وي زموږ سره ملایي او دا بګي نیمبوان دی را سره پټیمانو کې ټیک شو دا اوس په کوټ کې روان دي خبره ور دا بګي بل قسم نیمبوري دا ټیک شو او انځران دی را سره پکې خاینزر کم دی انځر کې رسلو 15 قسم انځران دي دا وګوره تاسو کته شه قدم انځر دا چاینا انځر دی دا چاینا والا چاینا انځر دی یاره واقعي پانم دودا چاینا انځر دی او دا ورمان څه بس موټي موټي کسانو ته وخای دا بیا وګوره دا او دا پکې ځان لا موټي نه موټي بس کم پروفیشنل کم بوټي زمونږ سره ویزټ وکړئ تاسو ته بیا پته ولګي چې آیا بوټي څنګه دي دا موږ کتو تاسو کته شه ماشاءالله دا وخت په شاړې غټي چې کم ارشاد پنسل دا راته بیا زیتون دی تاسو کته زیتون دا زیتون چې دی زیتون دی دا د رومان سره زیتون دی وګورئ
ځکه چې بانډس دي را سره که څو بانډس ته چا لګي د بانډس بوټي دې علاقه کې ډېر کامیاب دي تورما سے دا بانډس دی دا دی دا بانډس دی نه یا دا شاپر کې به تاسو ته بانډس ورکو خو باقاعده راشي تخمونه وکړئ نو بیا به ورته پته ولګي دا پکې نور قسم بوټي او دا راته وویل ارشاد بھیا دا تخمونه کړي وو که نه نو بس تخمونه هم دي اوس څومره وړي دي به انپورټ بوټي دي بهر که څو ورځې تاسو دلته وشو سټارټ هم کله واغې دا 15 شپږم ورځ ده اوس اوسو اوس او دا سره بیا شلتالو دی په شاپر کې دی اوس په ګلونو کې دی دا تورما سے دا وګورم دا شکر بس ګلونو کې به اوس په دا کې روانې کړه بس دغه بوټي و نورو تاسو به څه وښایي دا ریپر وګورئ کې دا راته بل قسم نسل دی پکې دا بس قدرمنو کتونکو تاسو کتای شئ ماشاءالله دلته چې کم پروفیشنل بوټي دي بارملکیز ټول دلته تاسو ته اویلیبل دي چې کم تاسو کله د شاړي ګرځوال بابا نه راوړئ وړي ګرام پول سره جوخ ارشاد یو غټ بورډ به لګېدلی دلته ځان رسوي هر قسم بوټي موجود دي تاسو کوشش وکړئ دلته تاسو خامخا راشئ د ځان نه بوټي واخلئ او بل د بوټو موسم دی تاسو میوهدار بوټي ولګوئ هغه بوټي ولګئ چې کم تاسو له فایده درکړي نو د لاچي نه تاسو ډډه وکړئ لاچي مه لګوئ او دلته چې کم ښایسته بوټي دي پروفیشنل بوټي دي دا تاسو ولګوئ میوهجات بوټي او بل موسم هم روان دی دا دی که نه خلک ګوري ګرځي او ماشاءالله ستاسو سره په لاس ځګونه وي نو کوشش وکړئ تاسو بوټي ولګوئ بوټي واهمه بوټي ولګوئ چې ستاسو آب و هوا هم برابري پوه شوي نه روان دي اوس ټول لپاره بس دغه بوټي تاسو ته په سکرین وګورئ که نور څه مزید معلومات هم کول نو دا به تاسو کوئ صحیح دي قدرمنو کتونکو تاسو وکړه ماشاءالله چې کم ارشاد باندې کم پروفیشنل بوټي دي ټول دلته راوړي دي کنه یو په تاسو باندې تاسو مبارکي درکو په خدای باندې کو چې ماشاءالله تاسو زام قدرونه پروفیشنل بوټي دلته راوړه او بل دا ډېر ښه کار دی اویرنس خورول دي کنه بوټي لګول نو کوشش وکړئ لاچي نه ډډ وکړئ دلته هغه بوټي نه حل کړئ چې کوم میوهجات دي کوم تاسو له فایده درکړي پوه شوئ او کم تاسو له میوه درکړي نو تاسو دلته خامخا راځئ چې کم ښایسته ګلونه دي کم پروفیشنل او قیمتي بوټي دي دې سره ما نن تاسو به ویډیو کې کتلي مې دي نو چې څونه پښتانه مونږ ګوري نو تاسو کوشش وکړئ تاسو راشئ موږ ارشاد بھائی لرالو ځکه چې ډېر ښه کار وکړو ښه اقدام یې ورته وکړو او دلته ماشاءالله کسټمر هم را روان دي راځي ول خیر ارشاد بھائی موبایل نمبر هم راته ووایئ 0308 په سکرین به ورته ورکړو تورمان بھائی یو ځل ورته ووایئ سکرین مې 0308 00 ټیک شو دغه نمبر دی جی او بالکل ایزی آسان نمبر دی تاسو په دوسر رابطه کولی او باندې کې به زمونږ یو مارګری ای کار وکړي هغه به تاسو ته په ریټ باندې بوټي درکړي صحیح دی ان شاء الله ارشاد بھائی بامي او دا زګی دې مارګری وای او تر دې سیوای دوسر کسٹمر د چې کم انر وی نو مور سره وی نو کوشش وکړئ تاسو دلته راشئ او دلته ښایسته بوټي نه نور څه ویل غواړئ ارشاد نه نه یې سب ډېره مهرباني قدر من شاء الله قدرمن تاسو وکړه ماشاءالله پروفیشنل او ډېر بهترین بوټي تاسو کتای شئ نو موسم هم کوشش وکړئ چې موسم ضایع نه کړئ بوټي ولګوئ چې ماحول ابو هوا ساتو ښایسته شي کبل هم دي او ګلوري شي او دا تاسو کم چمن دی دا دواره کې ورنه دا کبل دي دا کبل دا کم ځواله دي نه فرانسي والا دي دا امریکایي دي دا امریکایي دي صحیح شو جی تاسو وکړه قدرمنو او زموږ پروګرام بس سر ته رسي او تاسو په دې ویډیو کې دا بوټي کتلي وي نو کوشش وکړئ د وړي ګرام سره دا ځای راځي دا ارشاد بھائی دی زموږ ښه ملګری دی الله دې وکړي چې دا نرسري مخ په وړاندې لاړ شي پوه شوې او پروګرام سر ته رسېږي خپل قربات او رحمان له اجازت دلي الله فامان